موږ ته بار بار د هلکان دا میسیج کوي یاره په دې دغه کې چې دی په دې نیټ کې یو گیم کېږي دا گیم به څنګه پای کې پیسې ګټلی کېږي هلکه خو جواري ده که نه ولې کې ټینګېږي ورته نه وایي دې کې به زه پیسې وګټم پیسې ونه ګټلې ځانونه یې پکې تباه او برباد کړم هغه داسې گیم نه دی جوړ کړی چې تا له فایده درکړي هغه داسې گیم جوړ کړی چې به ځان له فایده ورکوي خپل ځان له دا جوړ کړی تا له نه دی جوړ کړی چې ناست دی ستا نوکر دی تا له پیسې درکوي अब बदले दो درې ځل بدله ګټه درکړي بیا درله دا سټ ماته هغه د شته سرمایه نه دی خلاصوي ما له دقه دروازه کې دی دروازه کې منټل مخې لره منټل نوجوان هلک منټل وړه ګیرې راغلی وه او ډېر ښایسته لکه سوچه ګیرې وه ښایسته نیک هلک بس څه چل دی لکه السلام علیکم څه دا اوس دا میاشتې لا نه کېږي څه چل دی ماسپښین مونځ به وکړو ووتم جي تاسو ته راغلی م په شاپر کې ورسره جوړم دی یعنې کور نه یې راشړلی دی چوټي کړی دی څه چل زما چې ډېره غټه قصه ده مال ما سره خو ټایم نشته دی بچیا زر زر ووایه څه خبره ده بس وایي جي وایي مختصر دا ده چې ګیمونه مې په نیټ کې کړي دي او دوکانونه مې موبایلل پیسې مې موبایللې او چې کومه شته سرمایه خو مې غرقه کړه او دې نه بعد مې خلکو نه راقرض کړي هغه مې غرقې کړي دي الټه قرضدار یم او پلار زنجیرونو باندې تړلی یم څو ځل سزاګانې کور کې راکړې خو نیم دغه شوی اوس دې نه بعد یې مکمل شړلی یم ښځه مې دا دوه مې بچي م دي خو کور کې مې نه پرېږدي که زما پلار ته لږ سپارش کړي ما زه خو ستا سپارش نه شم کولی بچي ستا پلار ته څنګه سپارش وکړم ځکه چې ما یې معلومات وکړه نو ترونو او ماماګانو پکې سپارشونه کړي دوه درې ځلې معاف کړی یم دی او بیا دې مرض ته ورخته شوی دی دا چې انسان کله غلط عادت واخلي بیا داسې دا زما روبرو خبره دلته د دې مسجد قصه راته کوم ماسپښین مونځ نه بعد را سره په دغه ګیټ کې هلک میلاو شي دا زمونږ حال دی زما محترمونو دې فتنو نه ځان ساتل پکار دي دا دعا چې اللهم اني اعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن یا الله موږ د فتنو نه وساتي که ښکاره دي او که پټې فتنې دي الله موږ ته بچ کړي